تکبیرات تشریق د عرفه پورې شروع کیږي نو کچرته کی زمونږ عرفه د یو بل ملک د عرفې نه جدا وا نو ته چې کوم ملک اوسېږي د هغه د عرفې به تابعدار لکه څنګه چې ته روژه نیسي نو پښمنه د هغه ملک په ټیم باندې ته ګڼې او روژه بندې او څنګه چې روژې ماته کې د هغه ملک په ماښام باندې روژې ماته کې داسې ده که نه نو دکه شانتي مولانا مفتی نظام الدین اعظمی رحمت اللہ علیہ نظام الفتاوی جلدوم کی لکلی دی واضح رہے کہ عرفہ کے دن کا ہر علاقے کا اپنا اعتبار ہے لہذا پاکستان میں عرفہ کا دن یہاں کے 9 ذی الحجہ کو ہی ہوگا اس میں سعودی عرب کے 9 ذی الحجہ کا اعتبار نہ ہوگا دکرنگی مفتی محمد شفیع سے ہم لکلی دی خبر پیږي کنه پیږي او نور معتبرات د فقه کې ملي کړي دا خبر مې ته کو نور به مازغر نه خوري ښه کمه نه ومنو کنه مانی کولو تړای کردا نہ میں ان کی مانو نہ وہ ناسحوں کی نہیں مانتا ہے کون کسی کا اسی زمانے میں ہر سڑے مستقل ہے بلا خو خیر وایي کنه منل نشدا زګه خو زمونږ دا کار خراب دی اور سړی نه د عقیدې نه خبري نه د عمل نه خبري او ټول علماء پسې لکه د حیوان غوندې بیا د بیا دبی خبرې کوي یو ځناور غوندې او په خپل مونځ نه ورځي هلکه تا سره سترګې نشته څه تا به میاشت لیدلې وه باقاعده او ګواهي به دې پیش کړې وه علماء کرام خو شهادت قبلی نو تکبیرات تشریق باندې به خاص توجه ورکول پکاري چې کله سلام اوسر خیره نو فورا به تکبیرات تشریق وي او کچا اور پسې خبرې وکړلې نو تکبیرات تشریق وخت دنه لاړو دا شانتي یو سړی چې دی ورځو کې خدای مکه یو مست قضا شو د دې لسو ورځو چې کوم تکبیرات تشریق شروع کیږي 9 تاریخ نه د 9 ذی الحجې یو منصفات شو یاد لسمه یاد یو لسمه یاد ولسمه یاد د لسمه سحر یا ماسپخین ماجیګر ته پات شو نو چې د دې قضا وروړي نو سره به د دې تکبیرونو قضا وروړي دې قضا مشته دا تابع د غموز دي او که چرته کې په دې ورځو کې سړی د نورو ورځو د منځونو قضا راوړي چې هغه د تکبیرونو والا ورځ یې نه وي نو صرف منځ به قضا راوړي او تکبیرات تشریق ورپسې نشته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بهشتي ګوهر کې لیکلي دي چې د اختر مانځه پسې هم تکبیرات تشریق بهتر ده چې وویلی شي یو سړي نه چې رکعتونه قضا شوي او جمع کې شامل شي او بیا ځان له خپل منځ پوره کی نو دی چې منځ نه کله فارغ شي نو بیا به دی تکبیرات تشریق ځان له وایي تکبیرات تشریق په جمع منځګزار باندې هم دي په ځان له منځګزار هم دي د سړو د پاره هم دي د زنانو د پاره